د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د یو شمېر لوړپوړو چارواکو له لوري د سمنټو یوې تولیدي کارخونې د جوړېدو چارې پیل شوې. د دې سترې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې د شته امکاناتو په کارولو هیواد کې د لویو اقتصادي پروژو او زیربناو د جوړولو لړۍ پراخه کړي. دوی وایي حکومت په ټول هیواد کې د سمنټو تولید 8 کارخونو جوړولو پلان لري. یوازې په خصوصي سکتور کې چې موږ حساب ورته کړی دی 215 میلیونه ډالر مصرف کیږي. د افغانستان اسلامي امارت د خپلو شته امکاناتو او ملي بودیجې څخه په اغېزناکه ګټې اخیستنې په مسلسله توګه هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي زیربنا ورغوي او په دې برخه کې پیاوړي او ستراتیژیک ګامونه پورته کړي. مسؤلین وایي دغه فابریکه به په 2 کلونو کې بشپړه او په هرو 24 ساعتونو کې د زرګونو ټنو سمنټو تولید وړتیا ولري. د دوی په وینا د یادې فابریکې په جوړېدو او فعالیت سره به 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابر شي. این پروژه ظرفیت تولید 5000 تن سمنت در روز خواب داشتن. البته در فاز اول و در فازهای بعدی قرار است که ظرفیت تولید پروژه به 9000 تن سمنت در روز برسد و 5000 تن از هموطنهای ما در این پروژه و این فابریکه به شکل مستقیم و غیر مستقیم مصروف کار خواهد بودند و در این فابریکه حدوداً 143 میلیون دلار آمریکایی سرمایه گذاری خواهد شدن. یو شمېر اقتصادي شنونکي، پانګوال او سوداګر د دې سترې پروژې هرکلی کوي. دوی وایي د دې پروژې په بشپړېدو سره به د سمنټو د وارداتو اړتیا راکمه او هیواد د سمنټو د تولید په برخه کې ځان بساینې ته نږدې شي. ضمن از اینکه ایجاد شغل میکنه، جلوگیری میکنه از خروج اسعار افغانستان به بیرون از کشور و قیمت بسیار ارزان تمام میشه. یک امیدواری بسیار بزرگ است برای مردم افغانستان که میخوان کشورشان ساخته شود. ما خوشیم از اینکه سرمایه‌گذارای ما در خارج از کشور سرمایه خود به کشور میارن و از سر تا سر افغانستان به هر ولایتی میتونن سرمایه‌گذاری کنن و هیچ نوع ممانعت مشکلاتی است، هیچ نهادی برای ما نبوده. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې دویم پړاو له بشپړېدو او فعالېدو وروسته به د سمنټو د تولید ظرفیت شاوخوا 9000 ټنو ته لوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې جبل السراج کې هم د سمنټو تولید یوې کارخونې چارې پیل شوې چې په هرو 24 ساعتونو کې به 15000 ټنه سمنټ تولید کړي.